السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ښه به وئ، روغ جوړ به د ژوند نه با خوند او مزې اخلئ. ملګرو، نن زموږ د MS Word کلاس نمبر 26 دی، یعنې شپږيشتم کلاس دی. موږ به ځو او خپل MS Word به مخکې بوځو. د هغه دپاره به موږ راشو، خپل MS Word به اوپن کړو. موږ راغلي وو پیج لیاوټ ته. په پیج لیاوټ کې موږ تیر کلاس کې پوزیشن، ریپ ټیکسټ او برینګ فارورډ، سینډ بیکورډ والا چې کوم اپشنز وو هغه موږ کړي وو. په نننۍ کلاس کې به موږ د سلیکشن فین، الاین، ګروپ او روټیټ باره کې خبره کوو چې سلیکشن فین به موږ کوم ځای کې یوز کوو، الاین به موږ څنګه یوز کوو، ګروپ به موږ څنګه یوز کوو، روټیټ به موږ څنګه یوز کوو. نو ټول نه اول خو که زه راشم سلیکشن فین ته، سلیکشن فین به کوم ځای کې یوز کیږي؟ سلیکشن فین د دې لپاره زموږ سره یوز کیږي چې ستا سره په دې کوم پیج چې دی په دې کې ستا سره څه ابجیکټس وي، څه شیپس وي، څه پکچر وي، ته غواړې چې هغه دې زموږ سره په دې پیج کې هایډ شي، څوک یې ونه ګوري. یا تا نه څوک انټرویو وغیره کې تپوس وکړي چې زموږ سره په دې پیج کې څه ابجیکټس دي یا څه شیپس دي، تاسو پکې هغه معلوم کړئ. نو هغه به ته راځي او د سلیکشن فین نه به معلومې، لکه څنګه زه به دلته څه شیپ راولم. د هغه دپاره به زه دلته څه شیپ راولم. دا ما دلته یو دوه شیپس راوستل. اوس به زه راشم او په سلیکشن فین باندې به کلیک وکړم. که سلیکشن فین باندې چې کله مونږ کلیک وکړو نو زمونږ سره به تاسو ته به په نظر راځي، دلته به مونږ ته دوه دا آی والا اپشن شو کیږي. اوس تا نه څوک تپوس وکړي چې دې کې زمونږ سره یا دا شیپس هایډ کول دي یا دا زمونږ سره هایډ دي آلریډي. داسې هایډ دي، تا ته څوک ووایي چې زمونږ سره په دې پیج کې یا په دې ډاکومنټس کې څه شیپس ابجیکټس وو هغه پکې تاسو معلوم کړئ. نو تاسو به راشئ او په سلیکشن فین باندې به کلیک وکړئ. بیا تاسو د دې ځای نه هم کولی شئ چې په دې آی بټن باندې کلیک وکړئ. که دغه نه وي تاسو که لاندې راشئ او په دې هایډ آل باندې کلیک وکړئ نو ستاسو سره به چې څومره هم وي ټوټل به په یو ځل باندې هایډ شي. بیا چې څومره هم وي تاسو په شو باندې کلیک وکړئ نو دا به ستاسو سره شو شي. بل زموږ سره راځي الاین. الاین به موږ کوم ځای کې یوز کوو؟ الاین موږ غواړو چې موږ دا کوم شیپ چې دی دا موږ سنټر له بوځو یا رایټ سایډ ته بوځو، د دې الایمنټ موږ کوو. زه غواړم چې دا زه رایټ سایډ ته بوځم، سنټر ته بوځم یا ټاپ ته بوځم یا باټم ته بوځم یا میډل ته بوځم. چې څنګه الایمنټ تاسو کوئ تاسو ورله کولی شئ. بل زموږ سره راځي ګروپس. ګروپ څه ته وایي؟ ګروپ دې ته وایي لکه دا زموږ سره 2 ابجیکټس دي. دا زه که اوس موو کوم نو دا به ځان له موو کیږي، یعنې دا به ځان له وي. که زه دا ګروپ پام ته واړم زه به راشم په کنټرول به کلیک کړم او دې باندې به کلیک وکړم لیفت، نو دا به زموږ سره دواړه سلیکټ شي. بیا به زه راشم او په ګروپ باندې به کلیک وکړم. کله چې زه په ګروپ باندې کلیک وکړم نو که تاسو ته په نظر راځي وختي زموږ سره د دې دواړو چې کوم سرکل د دې تاو کوم سلیکشن به تا کاو نو هغه به ځان له کېدو. اوس چې کله مونږ د دې سلیکشن وکړو په دې باندې کلیک وکړو نو دا زموږ سره دواړه سلیکټ کیږي. اوس دا زه د دې ځای نه موو کوم ځای ته هم بوځم دا به زموږ سره
دواړه داسې وی لکه مونږ چې یو مو کوو. که دا زه واپس ان ګروپ کما نو کله چې مونږ ان ګروپ کو دا نو که زه اوس دا د دې نه مو کوم نو دا به ځان له مو کېږي. که وختي تاسو کتلی وو نو زمونږ سره به دواړه مو کېده چې څومره به کوم ځای ته به مونږ بول نو هغه ځای ته به دواړه تله. اوس که مونږ مو کوو نو دا به زمونږ سره د کوم سلیکشن چې مونږ کړی هغه به ځي، دواړه به نه ځي. بل زمونږ سره راځي روټیټ. روټیټ څه ته وایي؟ روټیټ دې ته وایي چې ته دا کوم شیپ وي ستاسو سره فکچر وي یا نور داسې څه وي تاسو هغه روټیټ کول غواړئ یعنې تاول غواړئ نو دا تاسو په دوه طریقو سره کولی شئ. که تاسو راشئ او په دې پکچر کې تاسو ته کوم په دې ځای کې به په نظر راځي چې کله زه په دې باندې کلیک وکړم، کله چې زه په دې باندې کلیک وکړم نو تاسو سره به دا کله چې زه د موس کرسر دې ځای له راوړم نو تاسو ته به په نظر راځي دا کم ایرو چې شو کیږي. بیا چې زه په دې باندې لیفټ کلیک وکړم نو زموږ سره به دا ایروز سیوا شي، څلور بشي. نو بیا چې دا زه کم طرف ته مو کوم نو هغه طرف ته مو کولی شم. بیا که تاسو د موس نه کول نه غواړئ نو تاسو به راشئ په روټیټ باندې به کلیک وکړئ او تاسو څومره کول غواړئ نو هغومره تاسو کولی شئ. بیا تاسو دې ځای نه هم شئ کولی چې څومره کول غواړئ. نو دا وه زموږ سره نننۍ ویډیو. امید دی چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې د ملګرو سره ضرور شیر کړئ.